سلامونه. کله چې زموږ کمپیوټر روښانه کړو، زموږ کمپیوټر هنګ کیږي یا بند کیږي یا هم ډېر سلو کیږي، وجه څه ده؟ دا هغه پروګرامونه دي چې دلته سکرین باندې موږ ته نه شو کیږي، خو بیا هم د کمپیوټر تر شا هغه اوپن وي او هغه چلیږي. د هغه د بندولو لپاره موږ څه کوو؟ یو سمپل ټیک لرو، نو هغه به ترسره کړو. کله چې بیا هغه موږ بند کړو، هغه اپلیکیشنونه کوم چې د بیکګراوند کې چالان وي یا هم هغه اوپن وي، موږ ته نه ښکاري په سترګو، هغه به موږ کلوز کړو یا هم ډیسیبل کړو. کله چې موږ ډیسیبل کړو نو زموږ کمپیوټر به بیا هم تیز وي او نه به هنګ کیږي او نه ډېر ګرمیږي او نه ډېر چارج مصرفوي. دغه لپاره موږ راځو سمپل کنټرول شیفټ او سکیپ بټنه کېکاږو. کنټرول شیفټ او سکیپ بټنه دا موږ یو ځای کېکاږو. کله چې موږ کېکړو موږ سره دغسې یو منیو بار یا هم یو سکرین خلاصیږي. کله چې موږ داسې یو صفحه خلاص شو، دلته موږ سره مختلف اپشنونه دي، له نورو اپشنونو کې موږ کار نه لرو. دغه لپاره موږ راځو سټارټ اپ ته. کله چې سټارټ اپ کې وګورو دا اپلیکیشن ما سره انډیسک دا سی سی پروسس دا آیس کریم دا سکرین ریکارډر دا او آیټونز دا همداسې نور اپلیکیشن تاسو دلته وګورئ چې دا ټول له ما سره دلته اوپن دي او په بیکګراوند کې دا چلیږي. نو د دې د بندولو لپاره موږ سره دا ټول انیبل دي. دا به موږ رائټ کلیک او دا به موږ ټول ډیسیبل کړو. کله چې موږ دا ډیسیبل کړ نو دا هغه سافټویر دي، هغه پروګرامونه دي چې کمپیوټر کې هر وخت چالان وي. زموږ بیکګراوند کې که چیرې موږ مثلا کوم ګرافیک ډیزاین کار کوو یا هم نور کارونه کوو نو دا له موږ سره د کمپیوټر شاته چلیږي. زموږ کمپیوټر هنګ کوي، ګرموي او چارج هم ډېر مصرفوي. نو دا ټول ما ډیسیبل کړل. کله چې دا ما ډیسیبل کړل نو دا خلاص. اوس زموږ د کمپیوټر بیکګراوند کې یا هم شاته کوم پروګرام یا سافټویر نه ده اوپن، نو موږ چې کله اوپن کوو دا به موږ ته دلته راځي. نو د نورو معلومات لپاره، بهترین ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو د مهمو ګټورو ویډیوګانو څخه لاسرسی پیدا کړي.